عشق اول سړی پاگل کړي دا وي داسې عشق اول سړی پاگل کړي دا وي داسې بیا یې ورو ورو ځان ته خپل کړي دا وي داسې دا وي داسې یار چې ښه په سړي زور شي دا وي داسې یار چې ښه په سړي زور شي دی بیا هله ژوبلول کړي دا وي داسې ځینې خلک په غبرګو هم ویني خو بیا هم ځینې خلک په غبرګو هم ویني خو بیا هم د خپل ځان بربادول کړي دا وي داسې ډیرو ګرانو ملګرو سلامونه نیکې هیلې او احترامات درته پیښ کوم الله دې وکړي چې ټول ملګري راته روغ جوړ او خوشحاله یې پښتو ادبي ملاقاتونه پروګرام کښې زه اکرام الله امید تاسو سره حاضر یم له خپل میلمه اکرام الله شیخ سره چې له نواز کوټ کلي او له ضلع ټانک سره تعلق لري دا وخت ناست یو او له ده نه خپل ادبي مرکه ریکارډ کوو تاسو ټولو ملګرو ته به ډالۍ وي نو راځئ ملګرو چې له اکرام الله شیخ صاحب نه خپل کوشلي کلامونه وارو او خوندونه جندې پورته کړو مننه کوم اکرام الله امید صاحب ستاسو چې دا کوم کار کوئ نو یو جهان مننه مو کوم او د دې کار مو ډېره زیاته ستاینه کوم نو شعرونه درته ویم دوه شعر د غزل نه مخکې چې په ادب او په حیا خبرې وکړي په ادب او په حیا خبرې وکړي څومره ښکلې په خندا خبرې وکړي او مخامخ په صفتونو مې شي ستړی مخامخ په صفتونو مې شي ستړی وروستو ما پسې بلها خبرې وکړي مننه مخامخ په صفتونو مې شي ستړی وروستو ما پسې بلها خبرې وکړي او غزل ده چې خوږې خوږې لکه شکرې نه کوي جانان قصې اوس خوندورې نه کوي خوږې خوږې لکه شکرې نه کوي جانان قصې اوس خوندورې نه کوي او په ما دې کړي توبه بیا ماته کړه په ما دې کړي توبه بیا ماته کړه داسې سینګار خو څوک کافرې نه کوي مننه او مونږ پښتانه چې په لار کېږو نه نو مونږ پښتانه چې په لار کېږو نه نو د پنجابي به څنګه ښکرې نه کوي مننه مونږ پښتانه چې په لار کېږو نه نو د پنجابي به څنګه ښکرې نه کوي او شعر ده چې یو زه خو نه یم چې ما یادوي یو زه خو نه یم چې ما یادوي دا خلک په چا پسې خبرې نه کوي مننه یو زه خو نه یم چې ما یادوي دا خلک په چا پسې خبرې نه کوي او اوس دې په حسن تبصرې نه کوم اوس دې په حسن تبصرې نه کوم اوس مې د ذهن باز وزرې نه کوي او اخري شعر ده چې دلته کې هر سړی په ویر اخته دی دلته کې هر سړی په ویر اخته دی اکرامه دلته څوک سندرې نه کوي او یو نوې غزل ده چې دلته جړه او فریادونه کیږي دلته جړه او فریادونه کیږي دلته په هر کور کې ویرونه کیږي او زما په خاور امن نشي راتلی زما په خاور امن نشي راتلی زما په خاور خو جنګونه کیږي مننه زما په خاور امن نشي راتلی زما په خاور خو جنګونه کیږي او د زړه په وینو مې لیکلې مشره د زړه په وینو مې لیکلې مشره ځکه د شعر مې تعریفونه کیږي او څه په ښکاره او څه په پټه وشي څه په ښکاره او څه په پټه وشي دلته بلها کارونه کیږي مننه څه په ښکاره او څه په پټه وشي دلته بلها کارونه کیږي بس یې نور انتظار سله کوي ورځه ماښام د اذانونه کیږي بس یې نور انتظار سله کوي ورځه ماښام د اذانونه کیږي او زه هم انسان یم فرښته خو نه یم زه هم انسان یم فرښته خو نه یم زمانه هم به ګناهونه کیږي او اخري شعر یې ده چې اوس مینه نه پېژني څوک اکرامه اوس مینه نه پېژني څوک اکرامه اوس په پیسو محبتونه کیږي ډېرو ګرانو ملګرو دا و اکرام الله شیخ صاحب کوشلي کلامونه یې تاسو ته پیښ کړو موږ خوندونه ځینې پورته کړه امید کوو چې تاسو به هم خوند ځینې اخیستی وي خو دا وخت د موږ د پروګرام وخت هم سر ته رسېږي په راتلونکو نورو پروګرامو کښې بیا به سره وجده کېږو موږ ټولو ملګرو ته راکړئ اجازت دی لوی الله په امان